السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا یو عمومي مسله هم کېدلی سي، خو دلته به زه دا مسله په یو ځانګړې علاقې پورې وتړم. د کندهار ښار اوومه ناحیه په کوم ځای کې چې زه اوسېږم، دلته ځینې بهیدونکي ویالې سته چې د ځینو نومان یې خنجکک ویاله، پنجاب ویاله او د سوپ ویاله، چې موږ یې د خپلو باغونو د اوبولو لپاره ورڅخه استفاده کوو. د دغو ویالو په کوچنیوالي سره پر نږدې ځایونو لګیږي او مصرفیږي. څومره چې دوی کوچنۍ وي په هماغومره اندازه سره په نږدو ساحو کې مصرف او لګیږي. لکه څنګه چې په دغه د سټلایټ په نقشه کې معلومیږي، دا ویاله د کلیو په منځ کې تیریږي او زیاته اندازه نه بلکې د دغو کلیو ټولې د چرۍ اوبه دغې ویالې ته بهیږي. ستاسې سره شاید داسې فکر پیدا سي چې دا چټلې اوبه کومې چې د دغو ویالو ته بهیږي باید بندې سي، خو یا دغه ویالې پر ځمکو د لګولو لپاره جوړې شوي دي. نو که ووایو د حنفي مذهب په فقهي کتابونو کې د اوو حلالو اوبو څخه یوې د باران اوبه هم دي. کله چې د باران اوبه وبهیږي او که چیرې د دغو اوبو رنګ، خوند یا بوی تغییر ونه کړي، پاکې او حلالې دي. دا اوبه باید روانې وي، خو د ولاړو اوبو لپاره یو بل شرط هم اضافه کیږي. هغه دا دی چې د ولاړو اوبو یو ډم باید 10 متره مربع کې وي او ژوروالی یې باید دومره وي چې د اوبو په راپورته کولو سره لاس د تل سره ونه لګیږي. په دغه صورت کې بیا دغه اوبه پاکې او حلالې ګڼل کیږي. خو لکه څنګه چې د باران په دغو اوبو کې چې په ویالو کې بهیږي، د دوی خوند په لږ اندازه سره تغییر لرونکی معلومیږي، خو بیا هم د باران د اوبو خوند په زیاته کچه په کښې کې موجود دی. خو د دوی رنګ او د هغو چریو د اوبو رنګ ډیر تفاوت نه سره لري. که څه هم د باران اوبه په زیات اندازه سره شنې معلومیږي، نو هغه کومې د چرۍ څخه رابهیدونکې اوبه چې دغو ویالو ته بهیږي دغسې رنګ لري. د دغو اوبو څخه د کلي اوسیدونکي د اودس تازه کولو لپاره استفاده کوي، چې د اودس تازه کولو په حالت کې دا اوبه پر لاسو، مخ، سر، د غوږو په پاکولو او همدارنګه د خولې او پوزې په پاکولو کې کاریږي. که چیرې موږ هغو پرازیتونو ته وګورو چې په ورځني ژوند کې ډاکټران، د پوستکي ډاکټران او همدارنګه داخله ډاکټران ورسره مخامخ دي، چې د هغو څخه یې پرازیتي ناروغۍ چې په زیات اندازه سره په دوبي کې زیاتیږي او همدارنګه د پوستکي ناروغۍ چې ډول ډول او مختلف شکلونه لري زیاتیږي، د حیوانانو مریضۍ او همدارنګه د کوچنیانو او لایانو ډول ډول مریضۍ پیدا کیږي. دا ډیره ناممکنه او ډیره لیرې خبره نه ده چې ووایو ولې دا مریضۍ په دوبي کې په دومره کچه سره زیاتیږي، او داسې هم نسو ویلی چې یوازینی دلیل د دغه مریضۍ د زیاتېدو د ګرمي ده، یا د ګرمۍ ترڅنګ دغسې چټلې اوبه او چټل چاپیریال هم د دې سبب کیږي چې مریضي او ناروغي پرازیتونه په چټک او دوامداره ډول سره انتقال کړي. دا عیب نه بولمه چې وخت زه په خپله یعنې زما په کوچنیوالي کې په همدغو اوبو کې لمبېدلم. حتی کله چې موږ په لومړي ځل دغې ساحې ته راغلو، موږ د دغو اوبو څخه د څښلو دپاره هم استفاده کوله. ښه مې په یاد دي چې یو ځل ما د دغو اوبو څخه څه اندازه وڅښلې، خو په هغه وخت کې زه نه پوهېدلم چې په دغه اوبو کې دومره زیات اندازه چټلي ګډېږي. خو د دې په شرط سره چې روانې اوبه حلالې ګڼل کېږي په اسلامي کتابونو کې، نو موږ هم څه پروا نه پرې لرل. خو که تاسې وګورئ په همدغه ویاله کې دغه چوټې معلومیږي. دا هغه چوټې دي چې د کچرو او یا هم د کورنیو یا نورو کسانو د بې پروایۍ له کبله دغو اوبو تولیږي. خو موږ هغه کسان ملامتولی هم نسو، ځکه هغوی وایي چې دا اوبه د دې لپاره نه دي چې تاسې یې وڅښئ او یا د کور د سامانو د پرېوللو لپاره ورڅخه استفاده وکړئ، بلکې دا اوبه پر مځکو د لګولو دپاره دي، چې پر مځکو د لګولو یا لګول کېدونکو اوبه
کې هر ډول شی ګډول مضر نه دی، خو دا ډیر لوی مشکل دی چې ووایو دغو اوبو ته باید چټلي ورګډه نه سي، او دا هم ډیر لوی مشکل دی چې دغو اوبو ته چټلي ورګډېږي. دغو اوبو ته چې باید چټلي ورګډه نه سي، دا مشکل په دې خاطر لوی دی چې په ښارونو کې په زرهاوو نفوس او په زرهاوو کسان اوسېږي. هغه اوبه کومې چې د دوی د کورونو څخه وروسته د شیانو د پاکولو څخه راوځي، هغه دوی نسي کولی چې په یو طرف کې ذخیره کړي، او نسي کولی چې یو بله لویه ویاله د دغو ویالو تر څنګ ورسره وکیندي او هغه اوبه هماغه ویالو ته ایله کړي. خو دغه اوبه چې کومې په همدغو اطرافو کې رابهیږي او دلته د کلي اوسېدونکي ورڅخه د کالو او لوښو او نورو سامانو د پریوللو لپاره استفاده کوي، دا اوبه لومړی په ټوله ښار کې او د ټوله ښار په چریو کې ګرځي تر څو هغه چرۍ او ناپاکي راټوله کړي او په صحرا کې یې وشیندي تر څو د ښار د پاکوالي سبب وګرځېږي. ما ډېر ځله داسې لیدلي دي چې دغه اوبه د ښار په چریو کې هم بهېدلي دي، بیا وروسته په بل کونج کې د دغو ویالو سره یو ځای سوي دي. خو دا ډېره شاید سخته وي چې د دغو اوبو مخنیوی وکړو او دا بندې کړو د ښار د خلکو څخه چې هغوی خپل ښار او چرۍ په پاکې کړي. خو دا شاید یو څه تر هغې اسانه وي چې د کلي خلکو ته داسې پوهاوی ورکړو چې په دغو اوبو څخه باید د څښلو، کالو پرېوللو او په هیڅ ډول سره د دغو اوبو څخه استفاده ونه کړي. دا شاید تر هغه لومړۍ مسلې اسانه وي، خو د کلي د خلکو پوهاوی د ښار تر خلکو ډېر سخت دی. یوه ورځ مې ښه په یاد دي چې په همدغه ویاله کې کومه چې اوس معلومیږي د خنجکک په نوم ویاله، یو مړ سوی پسه یې پکښې کې راوړی، او یوه بله ورځ مې ښه په یاد دي چې په همدغه ویاله کې مړ سوی سپی راوړی، او یوه بله ورځ مې هم ښه په یاد دي چې په همدغه ویاله کې یو مړ سوی چغال هم راوړی. دا خو ډېره تېره سوې ده او ډېر ځله مخې ته راغلې ده چې په همدغه ویاله کې به د مړه سوو چرګانو پارسلان راوړل، چې چرګان به په سلهاو په یو پارسل کې اچول سوي وه او بیا به همدغې ویالې ته اچول سوي وه. او دا بیا هغه بله ویاله ده کومه چې د سوپ ویاله ورته ویل کېږي، چې په همدغه نږدې ساحه کې د کلي څخه لاندې پر ځمکو باندې لګول کېږي. که څه هم د دغې ویالې څخه په زیاته اندازه د کالو پرېوللو یا په هیڅ صورت سره ورڅخه استفاده نه کېږي، خو بیا هم باید د دې اوبو څخه د استفادې مخنیوی وسي. او دغه بله کومه ویاله چې ښکاري هغه د پنجاب په نوم پراخه ویاله ده. دا ساحه یې تر هغې ساحې یو څه مخته ده چې یو ځل مخکې راغله. دغې ساحې ته نږدې شاته کله چې ما عکاسي کول، دلته ښځو په زیات اندازه سره کالي پرېولل. په دا نږدې کلیپ کې بیا ښکاري چې همدغو خلکو د دغو اوبو څخه استفاده کول، او د دې څخه نږدې مخکې دلته د اوبو یوه لویه یا پراخه چرۍ رابهېدله. بیا ما د دوی څخه پوښتنه وکړه چې تاسې ولې دغه اوبه استفاده کوئ، سره د دې چې تاسې پوهېږئ او په خپلو سترګو سره یې وینئ د دغه مردارې چرۍ اوبه و دغې ویالې ته رابهېږي. بیا دوی دا دلیل وړاندې کوي چې موږ د دغو شیانو چې موږ یې په پرېولو، دا شیان د لمونځ کولو نه دي. آیا دا ضروري ده چې یوازې باید د لمونځ کولو شیان پاک واوسېږي؟ هغه نور شیان چې د لمونځ کولو لپاره نه استفاده کېږي، هغه که چیرې د چرۍ په دغه مردارو اوبو سره چې په دغه ویاله ګډېږي پرېولل سي، تاوان نه رسوي؟ آیا مریضۍ نه پېښوي؟ آیا پرازیتي مریضۍ چې په سلهاوو انسانان د مرګ تر کندې رسوي نه پېښېږي؟ خو بیا هم دا ضروري ده چې باید خپلو خلکو ته داسې پوهاوی ورکول سي چې د دغو اوبو څخه استفاده ونه کړي د دغو څه شیانو د پرېوللو لپاره. دا ډېره سخته ده چې موږ د دغو ویالو څخه دا چرۍ بندې کړو، خو دا ستاسې دپاره اسانه ده چې د دغه ویالو څخه خپل کورنۍ او د کورنۍ نور غړي بند کړئ او وګرځوئ تر څو پکښې ونه لامبېږي او نور استفاده ورڅخه ونه کړي. زما اقربا چې د صحرا اوسېدونکي وه، ډېر ځله به یې د پوستکي د ناروغۍ چې دوی په دوی کې زیات پېښېدونکې یوه مرضي مړ سپنی وو چې په دوامداره ډول سره پر پوستکي دانې راخېږي او د پوست سطحه خرابوي، شکایت کوي. د دغه په اړه ما د پوستکي د ډاکټر چې په کندهار کې یو مشهوره ډاکټر دی، ډاکټر محمد نوزادي سره هم کتلي دي، او دی به په دې اړه راته ووایي چې دغه
د دغو اوبو څخه ولې باید استفاده ونه سي او دغه اوبه باید تر دې بدې وګڼل سي چې د کالو مینځلو او یا څښلو لپاره ورڅخه استفاده وسي او کومې د پوستکي پوستکي مریضان چې دلته راغلي دي لامل یې په زیات اندازه سره دغه اوبه دي. پلرونه زیاتره وخت ډېر بې پروایي او خپل اولادونه پرېږدي چې په دغسې ویالو کې ولامبېږي چې هغه ته په سلهاوو انچه دغه د چریو ناپاکه اوبه چې په ډول ډول پرازیټونو سره ککړې وي ورځي. دغه په ښکاره ډول سره د خنجکک په نوم ویاله چې موږ یوه خپله پکښې لمبېدلو د ګډر پیپ روان دی. دا نو تاسې خپله فیصله کولی سئ چې په څومره اندازه سره پرازیټونه په دغه پیپو یا دغه ګډرونو کې موجود وي. ټولو دوستانو او ملګرو ته دوستانو ته چې زموږ حواس اوري سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې هر ځای وي د ښه صحت خاوند اوسي. د دغه وخت کې کوم همراز زیاتیږي، خصوصا هغه همراز چې ساري وي، شکل لري. اول دې ته موږ باید مراجعه وکړو. په دوبي کې ډېر همراز د چټلې هوا څخه د چټلۍ څخه پیښیږي، خصوصا ډېر همراز د مچانو، غوماشو، میږیانو چې اکثره ویروسي همراز د میږیانو څخه هم نقل کیږي. د مچانو څخه چې په هر چټلۍ باندې کښېني او هغه راځي بیا د کور پر غذایي موادو باندې کښېني او دغه غذایي مواد موږ تاسو ته د خولې د لارې څخه تیریږي، کولمو ته رسیږي او بالاخره اکثره یې په اسهالاتو هم اخته کیږو. غوماشې دي چې په دې وخت کې رازیاتېږي، د هغو څخه هم ډېر امراض را پیدا کېږي، لکه د ملاریا د غوماشي څخه چې باید ځانونه وساتو، د لیشمانیا د غوماشي څخه چې د کال د دانې غوماشه ورته ویل کېږي، باید ځانونه وساتو. بعضې نور خزندې هم شته چې د هغو څخه موږ ته امراض را پیښیږي. یعنی تر ټولو ښه شی نظافت دی. همدا چې په نظافت کې موږ ته 1400 کاله مخته د اسلام پاک دین ویلي دي نظافت الشطر من الایمان، چې نظافت شرط د ایمان دی. موږ باید دا مراعات کړو. دغه نظافت د ډېرو شیانو د مخنیوي دپاره موږ ته ګټه لري. د فعلي شرایطو کې په دوبي کې زموږ د اوبو د ښار ټوله چټلي همدې ته راګرځي چې موږ باید د چټلۍ څخه ځان وساتو. د ګاډرو اوبه ټولې چریو ته ځي. د ښار د چټلۍ اوبه د کوڅو اوبه ټولې چرګانو ته ځي. د چرۍ څخه بیا عمومي ولو ته ځي. عمومي ولې بیا سره جمع کېږي چې په دیو کې کوچنیان په دې دوبي کې او بازي کوي. د دیو څخه اکثریت وخت هم اسهالات را پیدا کېږي او هم مردارداني چې موږ تاسې د پیودرمي په نامه پېژنو را پیدا کېږي. څنګه موږ کولی شو چې د دغو چریو د اوبو څخه موږ ځانونه وساتو؟ هغه اوبه چې موږ تاسې څښو باید کوښښ وکړو په تصفیه شکل یې وڅښو، او یا هغه هم چې نسو کولی تصفیې ته مو لاس نه رسېږي، اوبه باید وایشول سي او بیرته سړې سي او د هغو نه استفاده وسي. ټوله مایعات چې زموږ تاسې بدن ته داخلیږي هغه د خولې د لارې څخه دي. بدبختانه چې په دې ښار کې نظافت نه مراعاتېږي او دغه مردارې اوبه د لبنیاتو سره ګډېږي او د لبنیاتو د لارې څخه چې هغه بیرته موږ ته راګرځي او موږ په ډېرو اسهالاتو باندې اخته کېږو چې هغه ډیزنتري ده، جاردیا ده، تریخومونات دی،
مختلف الشکلونه موږ ته راځي. همدا شیان په دوبي کې پخوا د وبا مریضي چې د کولرا په نامه سره یادیږي ډېر شهرت درلودی چې ډېر خلک وژله. خوشبختانه چې په دې اخر وختو کې د کولرا د مریضۍ د مخنیوي دپاره خوا دې واکسینونه را پیدا شوي دي. نو د پسرلي په موسمو کې اکثریت وخت نور امراض هم زیاتېدله چې هغه د شپږو د کیکو او د یو رقم نورې خزندې ورته وایي چې دوی خاکې غوماشې ورته وایي دا انسانانو ته رانقلوي. نو د دې د مخنیوي دپاره باید موږ لازم اقدامات وکړو. یعنی په دوبي کې په خپلو کورو کې کوشش وکړو دوا پاشي وکړو او د لمر د شعاع نه استفاده وکړو. خپل لباس لمر ته وغوړوو او د هوا څخه یې مخه ونیسو. پاته سو وبه کوشش کوچنیان خپل کوچنیان د چرۍ د اوبو څخه راوګرځوو چې هغه دغه د چرۍ اوبه سره جمع کېږي او هغه په ویلو ګډېږي او دغه ویلو کې بیا کوچنیان ځي لمبېږي. دغه د لمبېدلو د دغو اوبو څخه یې وساتو په هر شکل چې وي. دا وبه موږ ته ډېر ضررناکه دي ځکه دا د ښار ټوله چټلي امودې ته ورځو. ښه مثال یې موږ په کندهار کې لرو د مثال په ډول پاتاو دی. دغه د پاتاو اوبه د کلي خوا راجمع کېږي خو د هغو اوبو څخه راجمع کېږي چې هغه ډېر چټلې وي هغه ډېرې کثیفې وي. په هغه کې څه چې ته غواړې هلته په هغو اوبو کې وجود لري. یو وخت که د روسانو په وخت کې زموږ یو پروفیسر و روسی و په مسکو کې په لیکچر کې خبرې کولې. ولبخښنه غواړم زه یو داسې مملکت ته تللی وم په دې لیکچر کې زه ورته ناست یم. داسې یو مملکت ته تللی وم چې په موټر کې سپور وم. په دا ښار کې یو رود بهېدی. په دې رود کې انسانانو اوبه ځینې څښلې، په دې کې ترکاري پرېوله، په دې کې کالي پرېوله، په دې کې غالۍ پرېولې، په دې پسو څښلې، په دې کې سپي لمبېدله، په دې کې انسانان لمبېدله. ول زه ورته په تعجب کې یو ورځ موټر ودروئ او دا یو څاڅکی مې د دې اوبو نه راواخیستی. د میکروبیولوژي استازو لابراتوار ته مې یووی داسې میکروب بل نه و چې ما پېژنده او په دې اوبو کې پیدا نه کوي. ولې سوال دا راته پیدا و چې دغه انسانان څنګه ژوندي دلته پاته دي. خو بدبختانه چې موږ تاسې په افغانستان کې د یوه لحاظه څخه ښیي چې موږ ډېر امراض څخه معافیت اخیستی، د مور و پلاره څخه ایمونیټیټ مو قوي سوی دی. که نه وای موږ به ډېر ژر د مابینه تللي وای. دا ایمونیټیټ چې موږ په کوچنیوالي کې یا مریضان شوي یا مو د مور و پلاره څخه د خپل مور څخه اخیستی دی دا موږ ته ډېره ګټه لري. نو موږ اوله باید کوشش وکړو چې موږ د دغسې اوبو څخه ځان وساتو، د دغه چټلې هوا څخه ځان وساتو. دلته زه یو ډاکټر یم، زما نیم مریضان دلته چې ما ته راځي هغه د چټلۍ سره ارتباطات لري. پردن سکابس دی، د دغه چټلۍ څخه را پیدا شوی دی چې موږ په هر چټل ځای کې بېدېږو، خپل ځانونه پاک نه ساتو. دا مرداردانې د دغه چټلۍ سره پیدا کېږي چې موږ خپل ځانونه په صابون باندې نه استفاده نه ځینې کوو. هر څونه چې موږ وغواړو میوه‌جات سبزیجات په پاکو اوبو باندې باید ومینځل شي او وروسته له هغه څخه په انټيسپټیکي موادو څخه فرضاً یا په کلورین باندې یا په پټاس باندې یا په مالګې باندې پرېوړل شي او د هغو څخه استفاده وشي. بدبختانه چې زموږ خلک د دې سره علاقه نه لري. نو موږ کوشش باید زموږ خلک داسې وکړي چې دا تبلیغ په جامعې کې زیات شي چې جامعه ودې ته تشویق شي چې د خپل ځانونه د دغسې اوبو او د دغه چټلیو څخه وساتي. همداسې دی په دې جامعه کې څو شیان شته. هغه دغه لباس چې موږ په چټلو اوبو پرېوو او هغه باید چې وچ شي د لمر د شعاعو په واسطه، خصوصا په دوبي کې هغه هم تر یو اندازې پورې دغه میکروبونه وژني او بعد له هغه څخه دغه باید ګرم وتوسي او استفاده ځینې وکړو تر څو چې زموږ بدن ته دغه میکروب را نقل نه شي. زموږ پروفیسر په مسکو کې د سکابس مریضي درلودل. پوښتنه مې کومه بخښنه غواړم چې ته پروفیسر یې ما ته د دې په باره کې ووایه او ته خپله پاخته یې. تاسې خو داسې پوښتنه کوئ چې پروفیسران هم نه پرېږدئ.
وایي زه تر مځکې لاندې ریل هلته مسکو کې ځي دې ته میترو وایي وایي په میترو کې چې داخل سوی یم هلته په چوکۍ ځای نه و چې کښېنم نو ولاړم دغه له ځای چې ما نیولی و په لاس دغه تر ما مخ ته بل چا نیولی و چې هغه په دې مریضۍ اخته و ما ته رانقل سوی و نو اوس هم دغه زموږ تاسې کالي او لباس چې د لمر د شعاع په واسطه سره تعقیم کېږي په مردارو اوبو یا وله پر اوبو په دغه ولو په اوبو پرېوړل سوله وچ سوله لمر ته کدو به وي خو لمر تاثیر ورباندې کوي او که ژمی وي هغه ګټه نه ورته کوي باید داسې کالي بیا ګرم وتوسي تر څو چې موږ وکولای شو چې د دې میکروب د مخنیوي دپاره ځان وساتو جاړیا د اوبو له لارې انتقالېدونکې ناروغي ده دا پرازیت په هغو اوبو کې موندل کېږي چې د انساني یا حیواني فضلاتو له کبله ککړ شوي وي کله چې څوک دا ډول ککړې اوبه وڅښي یا یې خولې ته واچوي پرازیت د هغوی بدن ته ننوځي او هلته د وړو کولمو یا سمال انټسټین دننه کې ژوند کوي جاړیا مریضي د نس ناستې ګاز د خېټې درد او ستړیا سبب کېږي ځینې خلک ډېر سخت ورڅخه اغېزمنېږي په ځانګړي ډول کوچنیان او ضعیفه وجود لرونکي کسان دا ناروغي اکثره د ناپاکو اوبو څښلو یا د سیندونو چینو یا ناپاکو زیرمو څخه د اوبو کارولو له لارې خپرېږي د مخنیوي لپاره باید تل پاکې اوبه وڅښل شي یو بله خطرناکه ناروغي هم توکسوپلازموسیس ده چې د توکسوپلازما ګوندې په واسطه باندې د مایکروسکوپي پرازیت له امله رامنځته کېږي دا ناروغي هم د ککړو اوبو له لارې انسان ته لیږدېدلی شي خو تر ټولو عامې لارې یې دا دي د اوبو د لارې که اوبه د پرازیت د هګیو یا اوسیډز له امله له لورې ککړې شوي وي نو د هغوی څښل یا د هغوی کارول لکه د سبو پرېمنځل کولی شي انسان ته پرازیت انتقال کړي کله چې په دغو اوبو سره موږ او تاسې خپل سابه ومینځو نو دغه هګۍ پر دغه سبزو باندې پاتې کېږي او پر دغه شنو شیانو پاتې کېږي که چیرې هغه د مالګې په اوبو کې وانهچول شي نو موږ به ډېر ژر د دې له کبله مریض شو ډېری خلک کله چې په دې مریضۍ اخته شي خصوصا دا مریضۍ په ښځو کې زیات اندازه پیښیږي هیڅ نښې نه لري ځینې خلک ممکن لږې نښې ولري لکه تبه د عضلاتو درد ستړیا او د غاړې غټې شوي غدې که یو څوک کمزوري معافیت ولري لکه د ایچ آی وي ناروغان یا د سرطان ناروغان یا یو امیندواره ښځه نو ناروغي جدي کېږي او کولی شي ماشوم ته سخت تاوان ورسوي لکه د مغزو یا سترګو ستونزې په ښځو کې چې د کوچني یا ماشوم د حمل په وخت کې پر سترګو یې توره شپه راځي یا ډېر زیاته کمزوري وي یا شدید سردرد ورته پیښیږي هغه د همدغې توکسوپلازما یا حیواني مورکې له کبله ورته پیښیږي د مخنیوي لپاره یې باید پاکې اوبه وڅښل شي او ناپاکې اوبه ونه کارول شي خامه غوښه یا پخ شوې هغه غوښه چې نه وي پخ شوې ونه خوړل شي یا ښه پخه کړل شي او بیا وخوړل شي میوې او سابه ښه ومینځئ په ځانګړي ډول له کلیوالو سیمو راټول شوي وي هغه سابه چې د کلیوالو سیمو څخه راټول شوي وي باید ښه ومینځل شي ځکه پر هغو باندې دغه اوبه لګول شوي وي او بیا داسې زیات تې هګۍ په خپل ځان کې لري توکسوپلازموسیس یوه مهمه ناروغي ده چې ډېر وخت بې نښو تېروي خو که خطرناک حالت ولري نو جدي پاملرنه باید ورته وشي د ګونیا د چینجي مریضي چې دا هم یوه بله مریضي ده د اوبو د لارې انتقالېږي دا چینجی خپل ژوند د هغو اوبو په کوچنیو حیواناتو یا سایکلوپس کې پیلوي چې خلک یې څښي کله چې یو څوک د دغو کوچنیو حیواناتو سره ککړې اوبه وڅښي چینجی د بدن دننه وده کوي شاوخوا یو کال وروسته چینجی د بدن له پوستکي اکثرا د پښو لخوا څخه راوتل پیل کوي چې ډېر دردناکه تجربه وي مریضي پیل کې هیڅ نښه نه لري کله چې چینجی راوتل پیل کړي بیا شدید درد سوځول او التهاب رامنځته کېږي ناروغ مجبوره کېږي چې پښه یا هغه برخه چې اوبو ته واچوي تر څو درد کم شي خو همدا عمل د چینجي ته اجازه ورکوي تر څو خپل هګۍ په اوبو کې خوشې کړي او نور خلک هم ناروغ شي د مخنیوي لپاره د څښاک لپاره پاکې او فلټر شوي اوبه باید وکارول شي د اوبو فلټر کول د ساده میتودونو لکه پارچه پلاستیکي فلټر په واسطه باندې هم فایده لري د ناروغو خلکو د زخمونو ساتنه تر څو چینجی اوبو ته خوشې نه کړي دا ناروغي نږدې له منځه تللې ده خو لا هم په ځینو کلیوالو سیمو کې موجوده ده د مخنیوي تر ټولو غوره لاره یې د پاکو اوبو کارول دي داسې ډېرې نورې
پرازیتي مرضي نه بلکې داسې ډېر نورې بکټریایي مرضي چې تبې پېښوي هم شته، یا نورې مرضي لکه د معدې اشپالوري پېښوي یا د معدې میکروب پېښوي هم د اوبو له لارې ډېرې په چټکۍ سره نشریږي. پایله او نتیجه دا سوله چې موږ باید خپل د کورنۍ ماشومان او د کورنۍ غړي هغه که هر څوک وي د دغو ولو د اوبو د استفاده کولو څخه راوګرځو. نه باید دا اوبه او حیوانات ته ورکړل شي تر څو چې د حیوانات څخه هم ځینې مرضي موږ ته راانتقالېږي، او نه باید د دغو اوبو څخه کوچنیان د لامبو کولو، څښلو یا د لوښو کالو او هر څه د پرېوللو مخنیوی وکړي. دا سخته ده لکه مخکې چې مې هم وویل چې د چرې اوبه د دغه څخه بندې کړو، خو دا اسانه ده چې موږ او تاسې د دغو اوبو څخه د استفادې مخنیوی وکړو تر څو خپل ځانونه وژغورو.